هغه کلا ده چې د امان الله خان په ضد بغاوت له همدغه ځایه پیل شوی و. ملا عاشق الله پکې یوه لویه اشتباه کړې ده. هغه مشهور کوه نور الماس چې له ده سره و هغه د دغه کلا چې البته پخوانۍ بڼه به یې بل ډول وه د هغې په دیوالونو کې په کوم ځای کې ایښی و چې دوستانو سلام. تاسو چې زما تر شا کومه کلا وینئ دلته موږ په خاص یو دلیل راغلی یو. دا د اچین ولسوالۍ کې د شینوارو هغه کلا ده چې د امان الله خان په ضد بغاوت له همدغه ځایه پیل شوی و. کله چې امان الله خان له اروپا نه راستون شو په 1928 کال په جون کې 15 میاشتې وروسته په اکتوبر کې د همدغه کال شینوارو مشران په تیره بیا محمد افضل خان چې په مختلفو دلیلونو له حکومت نه ناراضه شوی و لومړی راغلل دلته په دغه تعمیر کې حکومتي ودانۍ دفتر محکمه او یو ښوونځی چې همدلته به چېرته و هغه یې وسوځول وسلې او شیان یې لوټ کړل او بیا داسې ښکته کېوتل غني خیلو ته هلته یې جرګه راوبلله او بیا په جلال آباد ورغلل. په جلال آباد کې په لاره کې ورسره د دیبالا یا هسکې مینې محمد علام خان او د هغه ځای شینواري ملګري شول په جلال آباد ښار ورغلل. په جلال آباد کې د حکومتي عسکرو یو غونډ او یو کنډک پراته و توپچي او استحکام هغوی مقابله ونه شوه کړی. د سراج الامارات ودانۍ وسوځوله. پاچا امان الله خان د دفع لپاره عسکر راواستول. کوم عسکر چې هلته پاتې وو په عین حال کې د سقاو دوزي یا حبیب الله کلکاني بغاوت هم په شمال کې پیل شوی و. کله چې د شینوارو د بغاوت د ځپلو لپاره عسکر راووتل کابل خالي شو او په نتیجه کې د سقاو زوی ته امکان په لاس ورغی چې ښار ته ننوځي او د 1929 کال په جنورۍ کې امان الله خان مجبور کړ د جنورۍ په نیمایي کې چې تخت خپل ورور ته پرېږدي عنایت الله خان ته او په خپله د غزني خواته وخوځېد. خو عنایت الله خان هم 3 ورځې پاچاهي وکړه شوه او په نتیجه کې واک د مجددیانو په منځګړیتوب باندې د سقاو زوی ته وسپاره او هغه 9 میاشتې واکمني وکړه تر هغو چې نادر خان راغی او د سقاو سلطنت یې له منځه یوړ. نو دا کلا د افغانستان د تاریخ لپاره دغسې یو ارزښت لري. داسې یو ځای ته راغلي یو چې غواړو بیا له تاریخ سره یې ونښلوو. شاته دا کلا ښایي نوې وي خو ظاهرا د هغو اسنادو او صحبتونو نه چې موږ له خلکو سره درلودل داسې برېښي چې ښایي دا همغه ځای وي چې ملا عاشق الله پکې د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یوه لویه ټګي او اشتباه کړې ده. هغه دا چې د احمدشاه بابا لمسی شاه زمان چې کله له خپلو ورور محمود نه په تېښته و د هغه ځواکونه د ایرانیانو یا فارسیانو په ملاتړ د کابل پر خوا مخته را روان و نو د کابل پرېښود اول یې غزنی پرېښود بیا یې کابل پرېښود او پېښور ته په لاره چې هلته شجاع ملک د ورور چې وروسته شاه شجاع شه پکې قدرت درلود هغې خواته په لاره ظاهرا دغلته تم شوی و او ملا عاشق الله ته یې پناه راوړې وه. هغه د شپې ځای ورکړه خو په عین حال کې خپل زوی واستوه په کلا یو 200 تنه خپل ملګري راوګرځول له شاه زمان سره شاوخوا 60 تنه وو او شاه زمان احساس کړه چې د محاصره دی. ملا عاشق الله خپل زوی محمود ته ور واستوه چې راشه ستا مخالف له ما سره دی او هغه بیا کسان ورته راواستول او د ده سترګې په نیشتر باندې چې هغه شی چې کوکنار پرې وهي او اپین ترې راباسي په هغه باندې یې ړندې کړلې. خو ویل کېږي چې هغه مخکې له دې نه چې سترګې یې ړندې شي هغه مشهور کوه نور الماس چې له ده سره و هغه د دغه کلا چې البته پخوانۍ بڼه به یې بل ډول وه د هغې په دیوالونو کې په کوم ځای کې ایښی و چې بیا وروسته لاس ته راغی او شاه شجاع ته چې د ده په ځای پاچا شو هغه ته ورسېد. دا پیښه د 1800 لومړي کال په لومړیو کې شوې ده او د افغانستان د تاریخ یو لوی خیانت هم بلل کېدلی شي. دې ته تور راغه وایي. ارزښت دا دی چې د پښتو ژبې یو لوی استاد فیلسوف ادیب او دغه راز لوی صوفي بایزید روخان دغلته د مغولو عسکرو لخوا په 1515 شاوخوا کې وژل شوی دی. بایزید روخان مړی بیا وروسته وزیرستان ته ولېږداوه. د هغه مبارزه د پښتنو د
آزادۍ لپاره هغه وخت د احمدشاه بابا او میرویس نیکه دواړو نه وړاندې په خلاف باندې مغولو بیا یو بل شخصیت چې هغه په پښتنو کې ډیر مشهور دی سید علي ترمذي چې پښتانه یې پیر بابا بولي هغه راپورته کړ او د هغه شاګرد چې هغه هم د دې سیمې و اخوند درویزه د ننګرهار و دې دواړو په ګډه د پیروخان خلاف مذهبي تبلیغات پیل کړل اخوند درویزه مخزن الاسلام په نامه کتاب ولیکه او دواړو پیروخان ته پیری تاریخ وایه نو دغه دښته وګورئ دغلته د پښتو ژبې د یو ستر شخصیت مشهد دی دغه د شهادت ځای دی او فکر کوم چې ښه دا ده چې له دغه ځای نه یو تعهد وکړو چې د دغه تور راغه په لیدلو باندې د خیر البیان او